سلامونه ستړي مشئ په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. نن د تاسو د ډېر درخواست په اساس او د ډېرو خواهشاتو په اساس نن مې وغوښتل چې د کاناډا او یا هم د اروپا ترمنځ یو څه تفاوتونه تاسو سره شریک کړم چې اروپا کوم قوانین لري، کوم تفاوتونه لري د ژوند لپاره، د پرمختګ لپاره، د درس لپاره او یا هم کاناډا. صحیح ان شاء الله ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که چیرې مو ویډیو تر اوسه پورې که چیرې مو چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، چینل در سره سبسکرایب کړئ. هغه څنګ ته یو زنګړی دی، هغه بټن ورسره ووهئ تر څو چې نوی ویډیو اچوم نوي ویډیو څخه تاسې باخبر شئ. صحیح نو دا ویډیو دغه تاسو تر اخره پورې وګورئ. مننه. تفاوتونه ګورئ، دلته ما لیکلي دي مکمل، ځکه چې مخامخ سکرین مې تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی چې مخامخ سکرین جوړ کړم، هلته تېر شي زه یې ولولم. دا د ژورنالستانو تخنیک دی، دغه تخنیک باندې هم تاسو پوه شوئ. نو هغې ته نه یې رسېدل تر اوسه پورې، دومره کوو مطلب چې ځکه ابتدایي دی، دا ټول ویډیوګانې چې ګورئ تاسو ابتدایي دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به پروفیشنل شي. زما ویډیوګانې ډېر پروفیشنل په اساس های کلاس په اساس به مخکې لاړ شي او د ویډیو نه به داسې خوند واخلئ. په هر صورت ښه، اول راځو جمعیت ته. د کاناډا جمعیت چې دی 37 میلیونه، د آلمان چې دی 83 میلیونه نفوس لري. ښه څه باندې دواړه. ښه کاناډا څومره مهاجر لري په 100% کې او اروپا څومره مهاجر لري په 100% کې. کاناډا په 100% کې 8 میلیونه مهاجر لري، اروپا چې دی په 100% کې 12 میلیونه. د افغانانو جمعیت په اروپایي هیوادونو کې په کوم ځای کې ډېر دی او په کاناډا کې په کوم ځای کې ډېر دی؟ صحیح دی. په اروپا کې هامبورګ، برلین، مونیخ، فرانس، سویس دغو ځایو کې ډېر دي، او په کاناډا کې وانکوور کې ډېر دي. تورنټو خو بیخي مکمل د افغانانو ډکه دی. کلګري کې مو ډېر لړ شوي دي. مونټریال کې هم دوی لږ لږ اوسېږي، اوس لړ شوي دي. کیوبیک کې کم دي، ډېر نه دي، لږ پیدا کولی شئ. نو په دغو سیمو کې افغانان ډېر دي. ښه تحصیل لپاره که چیرې مثلا څوک تحصیل کوي که نه، هغه امریکا اروپا کې یعنی مصارف ډېر دی یا سطح د تحصیل لوړ دی که په هغه کې په کاناډا کې. البته دا د سطح لپاره نه دی، دا د هزینې لپاره دی چې څومره مصرف کېږي. صحیح دی. مصرف په کوم ځای کې ډېر دی؟ البته په اروپا کې د تحصیل مصرف ډېر دی که په کاناډا کې؟ صحیح. په اروپا کې چې دی کم دی او په کاناډا کې چې دی ډېر دی. تحصیلات چې کله تاسې کوئ په کاناډا کې ډېر هزینه کېږي، ډېر مصرف راځي نسبت د اروپا نه. ښه امنیت په کاناډا کې ډېر دی، امنیت ډېر لري کاناډا، او اروپا چې دی د کاناډا نه کم دی. لاو های. ښه بیمې صحت څومره دی؟ صحیح دی. مثلا زه ځان بیمه کوم ما خپل صحت لپاره چې مطلب څومره دولت ما ته ما صحت ته توجه لري او څومره امکانات زما د وجود لپاره، زما د صحت لپاره ما ته راکوي. کاناډا البته ډېر دی او اروپا کم دی صحت لپاره. ښه ټاکس څومره دی؟ ټاکس چې دی په اروپا کې په اروپایي هیوادونو کې 19% دی او په کاناډا کې 15 تر 15 پورې. 15 تر 15 پورې څنګه دی؟ آیا دا په دې پوهېږئ؟ دا په دې معنا چې په ځینو ولایاتو کې لکه کلګري کې چې زه وم 15% و، په تورنټو کې چې دی 14% دی، په مونټریال کې چې دی 14.9 دومره دی،
او همدغسې فرق لري، ایالتونه فرق لري، خو 5 نه شروع کېږي تر 15 پورې، 15 نه چک نه دی. ها د کلنې ټاکس څومره دی چې د کال ټاکس وي که نه، هغه څومره دی. تاسو درآمد چې کله کوئ، کله چې تاسو درآمد کوئ څومره پیسې ګټوئ، هغه د پیسو نه هم دوی ټاکس اخلي که نه، دغه هېوادونه هم اروپا یې اخلي، کاناډا هم اخلي. نو د هغې څومره دی په اروپا چې دی 14 نه تر 15% دی، یعنی مکمل 50% پیسې دولت ته ورکوي. ته عجیب دی په خدای، 50% پیسې په اروپا کې تاسو مکمل دولت ته ورکوئ، او په کاناډا کې چې دی 15 نه تر 33%. یعنی دا په دې معنی چې کاناډا خو ډېر بهتر دی، 15 نه تر 33%. خدای په خاطر دومره ډېر اروپا کې چې دا څه وات د هل، یعنی اروپا دومره جګه دی چې مکمل ته کال کې فکر وکړه چې ته په $1 ملیون دی وګټل، مثال €1 ملیون دی وګټله په کال کې، ته €1 ملیون 15 لکه ته دولت ته ورکوې. دا خلک زه وایم ولې کاناډا داسې خو معلومات نه یو خلکو. واو 50% ټاکس دولت ته پیسې ورکړه. الله ډېر ظلم روان دی، قسم دی په تاسو خو ډېر ظلم روان دی. ښه کاناډا څومره د ځواني د لحاظ نه، یعنی څو کلنۍ پورې ته ځوان ګڼل کېږي. په اروپا کې څومره دی او په کاناډا کې څومره دی؟ په اروپا کې چې دی 50 دی او په کاناډا کې چې دی 41. صحیح، یعنی که چیرې ته 40 وي په کاناډا کې، په اروپا کې ته ځوان یې، او 41 په هغه کې په کاناډا کې ته ځوان یې. ښه دی، بد نه دی، مهم سن سال نه دی، مین انرژي دی چې باید ولرو. صحیح. ها مسلمانان څومره دي په اروپا کې؟ څومره مسلمان څومره دی؟ او په هغه کې په کاناډا کې، په اروپا کې 5.5% دی او په کاناډا کې چې دی 3.2%. ګورئ اول ځل مو وویل چې هغه د نفوس په اروپا کې ډېر د نسبت دی کاناډا نه که نه، ځکه 5.5% مسلمانان دي او دلته 3.2% مسلمانان دي. دا اوس هم په کاناډا کې مسلمانان ډېر دي ځکه چې نفوس ډېر کم دی. ښه د موټرو اخیستل څومره دی؟ مثلا موټر اخیستلو نرخ څومره دی؟ دواړو ځایو کې لوړ دی، جګ دی موټر، جګ دی، په ډالر او په یورو په دغو دی. د کور اخیستلو دا یو احتمالات دی. دا احتمالات دی د کور اخیستلو سطح څومره دی، چې دا د خلکو د خولې اخیستل شوي دي، ځکه چې د یوه نه پوښتنه وکړه بل نه پوښتنه وکړه. دلته کاناډا کې خو زه خپله یم پوهېږم، هلته مثلا چې پوښتنې وکړئ مطمئن یم څوک چې په اروپا کې دوی خپله پوهېږي، بهتر پوهېږي. ما ریسرچ کړی دی او دوی هلته ژوند کړی. صحیح، نو دوی پوهېږي. احتمالات د کور اخیستلو کاناډا کې لوړ دی او په هغه کې په اروپا کې متوسط دی. مطلب دغه دی چې تاسو کوم ځای کې زر کور اخیستلی شئ، تاسو په کاناډا کې زر کور اخیستلی شئ او په اروپا کې مقصد هغه نه چې کله ښه سپین ږیرې شوی، دلته مو سپین لګېدلی و، دلته مو سپین لګېدلی و، دلته مو سپین لګېدلی و، هغې نه ورسته اخیستلی شئ که نه، مشکل دی. ښه په کوم ځای کې تاسو ښه بزنس کولی شئ؟ په اروپا کې ښه بزنس کولی شئ او که په کاناډا کې؟ په اروپا کې متوسط، ښه دی، پرګدي مو ځینې وخت مو نه پرګدي، او په کاناډا کې های، دلته فوق العاده بزنس کولی شي، هر قسم بزنس کولی شي. دلته د بزنس ځای دی په اروپا کې، هغه کې کاناډا کې وبخښئ وزن چې اروپا، دلته ښه په خوند سره بزنس کولی شي، ښه په خوند سره مزې کوئ. څوک چې کاناډا کې لږ زره یخ شته خامخا، یخ نه به څه نه وایي، یخ ډېر دی. ښه ګورئ، هر انسان یو ځای ته چې لاړ شي، بیا د بل ځای د ژوند کولو لپاره اقامت هغه لري چې هلته م اقامت وکړي. زه مثال در کوم، زه په کاناډا کې یم، زه غواړم چې امریکا کې اقامت واخلم، هلته اخیستلی شم. صحیح دی. او په اروپا کې څه رقم ته دی؟ په اروپا کې
ښه دی بد نه دی ګزاره کوي ولې دلته کولی شي په کاناډا کې کولی شي چې امریکا کې هم ته اقامت واخلی بهترین گزینه واو ښه مثلا ښځه پیدا کول پارتنر پیدا کول دوست پیدا کول دا په اروپا کې زیاتې که په کاناډا کې زیاتې دلته 100% ځان دوست بای فرند او ګرل فرند او دوست دختر او دوست پسر هر څه پیدا کولی شي سفرونه مثلا کوم ځای ته کولی شئ د اروپایي هیوادونو ته یا امریکایي هیوادونو ته مونږ کولی شو چې مکمل په ټول نړۍ کې سفر وکړو اروپایي امریکایي هیوادونو ته خو ډېر زر تللی شو د امریکایي هیوادونو ته اروپا کم دی ښه دی مثلا ګزاره کوي مثلا لندن ته ځې لندن کې بیا دې خو ته چې راسې لږ زره مشکل دی یا لندن نه چې ځې خو ته لږ زره فرق کوي لږ زره مشکلات شته کم دی مطلب ښه حکومت کې ونډه اخیستل په کوم ځای کې ډېر په کوم ځای کې سطح لوړه دی او په کوم ځای کې سطح یې ټیټه دی په کاناډا کې متوسط سطح لري چې تاسې کولی شئ چې یو مثلا پارلمان ته ځان کاندید کړئ مشکل نه لري او په کاناډا کې ډېر ټیټ دی ډېر کم دی فیصدي ډېر زیات ښه یوازې ژوند کول په کوم ځای کې ډېر دی یعنې خلک چې یوازې ژوند کوي یوازې ګوښه یې تنهایي آیا په کاناډا کې ډېر دی که په هغه کې په اروپا کې دواړو ځایو کې ډېر دی دواړو ځایو کې ډېر دی ښه مهم لره شه ښه اوس پاتې شو آخري نقطې ته چې دا ډېر مهم دی چې ټول خلک په دې پسې منډې وایي یا الله نو یا الله اسمانه یې واچوي داسې وایي یا الله ته خو دې اسمانه واچوي غیبي واچوي هغه څه شی دی هغه ډالر پیسې په کاناډا کې زر پیسې سره کېدلی شي او که په امریکا کې په هغه کې په اروپا کې په کاناډا کې زړګی دلته ما وګټله اروپا کاناډا واو ها ملګرو په دې هیله چې د ویډیو نه مو خوند اخیستی وي بیا هم چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ کړئ شیر کړئ نور ملګرو سره تر څو نور ملګري ما هم چینل پوه شي د دې ویډیو څخه او بهترین ځای خپل ځان لپاره انتخاب کړي نو دغه و د نننۍ ورځې ویډیو تر بل ویډیو په خدای سپارم بیا هم سبسکرایب مه هېر نه شي مننه که غواړئ چې د نورو هیوادونو همداسې تفاوتونه تاسو ته ووایم که نه نو کمنټ کې ولیکئ جار شم بای بای